د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. درنو لیدونکو راغلي د کلات بازار ته وځو. د مو خلکو نظریات هم راخلو چې د درې ګزیانو د بندېدو په تړاو باندې څه ویل غواړي، دوی څه وایي. د دې ترڅنګ هغه کسان چې په خپله درې ګزیان بند کړي دي، د دوکانو مخونه یې بند کړي دي، هغوی هم غږوو. د دې ترڅنګ مسؤلین هم غږوو. زموږ سره پاتې سئ. حق د دې هیواد پر مړ ماشوم او هر یو ځوان لري، نوم فدرس جهان لري، نوم فدرس جهان لري. دا هیواد به تل ساتو، دا بلاکه ګل ساتو، دا بلاکه ګل ساتو. ستړي مه سئ او دا راته ووایه چې په ښار کې تر ډېره حده پورې درې ګزیان بند دي. تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ؟ بس خیر زه خپله د زابل ولایت کلا ښار اوسېدونکی یم. درېګزان دون مشکل جوړ کړی دی، حتی درېګزان خو پرېږده سړکانو بند دي. درېګزان دا به ټول تر کلا ښار کې چې وګرځې یو درېګزی هم نه دی خلاص. درېګزان هم شان ایښي، په سړک هم شان ایښي. دونه مشکل سره موږ مخامخ کړي یو، کوچنیان، ښځې، سپین ږیري ځوانان. دا درېګزی چې باندې دی په سړک باندې چې کم رواوړي طرف موټرسایکل وي، موټر وي، د حادثې چې ډېرې دي، د دغه وجې هم د درېګزان باندې خلک په سړکانو کښته پورته کېږي. نو دغه وجه داسې بس ټکرونه او حادثې ډېرې کېږي. موږ د دې څه خواهش کوو، د دولت څخه اماره څه خواهش لرو چې دا درېګزان په باره کې دې خپل غور وکړي او جدي چلند وکړي. دا درېګزان د دې حق هم نه دی دوکاندارانو. موږ غواړو دا درېګزان ټوله پاک صفا، ښار به هم صفا وي او درېګزان به ایله شي. ډېره مننه. کور مودان دوستانو زموږ سره پاتې سئ. ساتو به په خپل وجود، دا زموږ د ملت کور دی، دا زموږ د ملت کور دی، دا زموږ د وحدت کور دی، دا زموږ د عزت کور دی، دا زموږ د عزت کور دی. ساتو به په خپل وجود، دا زموږ د ملت کور دی، دا زموږ د ملت کور دی. دا هیواد تاریخ او یو شنم او یو نشان لري، نوم فدرس جهان لري، نوم فدرس جهان لري. درنو لیدونکو یو بل ورور هم غږوسي، په خپله هم د یو ولسوالۍ څخه راغلی، خپله به ځان هم در معرفي کړي او د درې ګزیانو په اړه باندې به د ده څخه هم وپوښتو. ستړي مه سئ او دا راته ووایه چې د کومې ولسوالۍ څخه راغلي؟ خیر یې ګل محمد یم له خاک افغان ولسوالۍ څخه. دلته چې دا درې ګزیان بند دي، تاسو په ښار کې وینئ، تاسو څه احساس کوئ؟ د هټیوالو څخه چې بند کړي دي دوی څخه هم غوښتنه څه ده؟ والله دا خو د ښار په بېنظمي کې ډېر رول لوبوي. نو له مسؤلینو څخه هم دا غوښتنه ده چې باید دې ته جدي پاملرنه وکړي. اول ځکه هر هټیوال چې دی و خپل دوکان مخ ته و څلور ګزي ته درې ګزي ته باره ډېر شانې شي. نو په دې خاطر باید مسؤلین په دې باندې ډېر غور وکړي. کور مودان مننه. شاهدانو کور، دا هیواد ځپلی دی، دا د غریبانو کور، دا د غریبانو کور. دا هیواد په غېږ کې ابدالي او میرویس خان لري، نوم فدرس جهان لري، نوم فدرس جهان لري. دا سیکړو وطن هیواد، دا زموږ مسلمان هیواد، دا د هر افغان هیواد، دا د هر افغان هیواد، حق د دې هیواد. ستړي مه سئ او دا راته ووایاست چې دغه درې ګزي باندې چې تاسو داسې راحت روان یاست، څومره د خوشحالۍ احساس کوئ؟ او هغه کسان چې دا درې ګزیان یې بند کړي دي هغوی ته څه ویل غواړئ؟ ډېره زیاته مننه بچې. زه د ښاروالۍ څخه او د دوکاندارانو څخه مې هیله دا ده چې درې ګزی د علاقې ځکه چې درې ګزی د رفت آمد لپاره ده، نو به د ټول سهولت د رفت آمد لپاره به آماده وي. ځکه چې دلته داسې وخت راځي پر دا لارې موږ وینو دلته د ښځې هم راځي تېرېږي، کوچنیان هم ورسره وي. نو ډېر وخت دی راځي چې پر دغه سړک باندې کوچنیان موټران ولي. نو ډېر دا ښه دی چې دا درې ګزیان ایله شي د رفت آمد لپاره. تاسو د ښار په نورو نقاطو کې حتمن ګرځېدلي یاست، تر کومه حده پورې دلته درې ګزیان بند دي؟ درې ګزیان تقریبا په بازار کې 80 سلنه درې ګزیان بند دي. نو کوشش مو او غوښتنه مو د ښاروالۍ څخه او د دوکاندارانو څخه ده چې درې ګزیان ایله کړي، ځکه چې درې ګزیان د رفت آمد لپاره ډېر ښه وي. صحیح ده. کور مودان ډېره مننه. ستاسو څخه هم ډېره نوم فدرس جهان لري، نوم فدرس جهان لري. دا سیکړو وطن هیواد، دا زموږ مسلمان هیواد، دا د هر افغان هیواد، دا د هر افغان هیواد، حق د دې هیواد پر مړ ماشوم او هر یو ځوان لري، نوم فدرس
پدرس جهان لري نوم پدرس جهان لري دا سکړو وطن هیواد دا زموږ مسلمان هیواد دا د هر افغان هیواد دا د هر افغان هیواد حق د دې هیواد پر مړ ماشوم او هر یو ځوان لري نوم پدرس. نو لیدونکو یو بل هټیوال ته راغلی چې دلته الماریانې خرڅېږي. دا هټیوال څخه پوښتنه کوو دې دکاندار څخه پوښتنه کوو چې دوی خپل پر درې ګزي باندې الماریانې ایښتي. زموږ سره پاتې شي ستړي مه شئ او دا راته ووایاست چې تاسو په خپله درې ګزی بند کړی دی دلته مو الماریانې ورباندې ایښتي. اوله خو ګران لیدونکو ته السلام علیکم واخر چې ټول به روغ او جوړ یاست. تاسو ته معلومه ده چې د کلاتو سلسلې دوکانونه دي کرایې زیاتې دي او دوکانونه ډېر کوچني دي او بیا نسبتا دغو دوکانونو کې ځینې داسې دوکانونه دي لکه د فرشو دوکانونه دي او دغه درې د الماریو دوکانونه دي دا ډېر ذاتي سایه ته اړتیا لري. نو موږ خو اول د شراولۍ څخه دا غوښتنه کوو چې دغو دوکانونو دپاره دغه شیانو دپاره یوه جلا ساحه دغه کړي جلا ساحه ورته جوړه کړي ځکه دلته د نجرانو کومه کوڅه چې ده دا یوازې د عمومي بازار د رش ډېر لري هر صد کې د دوکانونه بند دي دغه کوڅه بند دی. نو په دې خاطر دا عموما خامخا دا شیان راځي بل تاسو وینئ چې دلته د لار خلاصه ده یعنې عموما موږ دغه د خلکو د تګ راتګ پیاده لار نه ده بنده کړې نو خامخا دا دوکانونه دا مشکل لري. نو موږ بیا هم خپل کوشش کوو هر کله کوشش کوو شروالي والا هر څه موږ ته وایي او موږ دغه سره کم کړي دي. پخوا دا کیسې تاسو لیدلې چې ډېر باندې اوس انشاءالله دا مشکل ډېر حد حل شوی. هغه هټیوال چې درې ګزیانې بند کړي دي او د ژمي پر رسېدو سره دلته خټې پر سړک باندې یا هم باران یا بیا موټران پر خلکو باندې اوبه پاشي خلک د ستونزو سره مخ دي. درې ګزیان تر ډېره حده پورې دوکاندارانو بند کړي. ستاسو پیغام څه ده؟ نو موږ دې څخه غوښتنه ده چې حد اقل دا درې ګزي جوړ دی دپاره د پیاده تګ دپاره جوړ ده نو چې عموما خلک باید پیاده تګ ځکه په سړک باندې اوبه شیندي او سړک باندې خطر لري که څوک موټر خدای نخواسته ووایي هغه دوکاندار یې مسؤله ده. په دې موږ ښه پوهېږو. موږ وختي تاسو ته وویل چې دا امکان نه لري خو بیا حد اقل تاسو وینئ چې موږ د پیاده تګ لاره خلاصه کړې ده د لښتي په سر باندې دا شیان ایښي دي که تاسو وینئ یعنې د لښتي په سر موږ یو پل جوړ کړی ده چې خلکو ته تګ اسانه سي لا اسانه سي. کور مو ودان ډېره مننه ستاسو. دا د مظلومانو کور دا د شهیدانو کور دا د شهیدانو کور دا هیواد ځپلی دی دا د غریبانو کور دا د غریبانو کور دا د مظلومانو کور دا د شهیدانو کور دا د شهیدانو کور دا هیواد ځپلی دی بل نانوای ته راغلی چې په خپله هم درې ګزی بند کړی دی او ګورو چې دی په خپله څه ویل غواړي چې درې ګزی هم بند کړی دی. اول خو دا راته ووایه ستړي مه شئ راته ووایه چې تاسو دا درې ګزی بند کړی دی ډېری کسان د دې څخه شکایت کوي. خو دلته بیروبار نشته په دې سر کې هغه بازار مابین چې ډېر رش لري دلته هېڅ شی نشته. دا ژمی پوس موږ پر دغه درې ګزي ناست یو بېرته خپله ډوډۍ نه باسو په دغه خاطر باندې د فروش په خاطر یې مقصد موږ یې هغه کسان چې درې ګزیانې په ښار کې نور بند کړي دي هغو ته څه ویل په خپله غواړئ که څه هم تاسو په خپله هم درې ګزی بند کړی هغو ته دا غواړم چې خپل انصاف یې د خپل ځان سره وکړي ناجایزه دې نه کوي د ولس سره د خلکو سره د بازار د مخلوق سره د همسایګانو سره د خپله وجه وکړي پر خپل ځای باندې باید خپل شی کړي. کور مو ودان درملنه کړو خپله بې ساتنه کړو خپله بې پالنه کړو خپله بې پالنه کړو دا موږ ته حاجت لري ټول بې درملنه کړو ټول بې درملنه کړو الفت سباونه مشایخ او عالمان لري نوم پدرس جهان لري نوم پدرس جهان لري دا سکړو وطن هیواد دا زموږ مسلمان یو بل درې ګزیان نه خلاص کم پیاده خلک چې ربط عامات کوي نو هغه ضرور دا چې ورته پیښیږي چې دوی پر د موټر په سړک باندې ولاړ شي نو دغه پیاده رو یا درې ګزی چې دا د پیاده خلکو لپاره ده چې باید پیاده خلک ربط عامات پر وکړي او د دوکاندارانو څخه زموږ دا خواهش دی چې باید کم درې ګزیان چې د شیان ورباندې ایښي دي اجناس یې ورباندې ایښي دي هغه باید د درې ګزي څخه لرې کړي چې خلک ربط عامات په اسانۍ سره پر وکړي. ژوندی اوسئ. دا سکړو وطن هیواد دا زموږ مسلمان هیواد دا د هر افغان هیواد دا د هر افغان هیواد
حق د دې هیواد پر مړ ماشوم او هر یو ځوان لري نوم فدرس جهان لري نوم فدرس جهان لري دا هیواد په تل ساتو دا بلاک ګل ساتو دا بلاک ګل ساتو دا غفر مش حق لري هر یو به مرچل ساتو هر یو به مرچل په دا باره کې د درګزیانو په باره کې کومر څو واره وتلي کمپاین کړی دی په دې ډول کې د ښاري نظم کمیټه مو لرو چې هغه سرپرستي والي صاحب کوي د ولایت مقام والي صاحب خپل یا معاون صاحب سره کړی دی کومنداني والا ترافیک والا نو موږ څو واره دا کمپاین کړی دی او بیا به ان شاء الله د کمپاین جریان لري دا به حتما ان شاء الله عملي کېږي او موږ به چاته په دې کې اجازه ورنکړو چې څوک د درګزي سره سوداګري کار وکړي دکانداري کار وکړي دکانداري نو کوم خلک چې هغه ته کمپاین د اصولو سره ونه کړی دی یا عملي کړی نه دي هغه ته به موږ قانوني سزا ورکوو واقع دا ده چې د دې داسې به خامخا چې اخو او دوم کچېرې نه کړي بیا به هغه ته بیا قانوني سزا چې قانون کومه سزا هغه موجود ورکوو د خلکو څخه غوښتنه دا ده دغه خلکو څخه چې پر درګزي باندې دکانداري کوي او خپل دکانداري راخیستلي دي دوکان هم لري د هغو څخه غوښتنه دا ده چې نور دې موږ هم نه دغه کوي او خپل ځان ته دې مشکل نه جوړوي که داسې اوس په آینده کې موږ به د هغو دوکانونه وربندوو او د دې څخه غوښتنه دا ده چې په خپله دې بغیر د دې چې موږ ورځو یا موږ شیان وربندوو دوکان وربندوو دوی په خپله دغه کار نه کوي د داسې دې جدي سره دغه وکړي معاملات نوم فدرس جهان لري دا سکړو وطن هیواد دا زموږ مسلمان هیواد دا د هر افغان هیواد دا د هر افغان هیواد حق د دې هیواد پر مړ ماشوم او هر یو ځوان لري نوم فدرس جهان لري نوم فدرس جهان لري دا د مظلومانو کور دا د شهیدانو کور دا د شهیدانو کور درنو لیدونکو ډېرې زیاته مننه کور مو ودان چې زموږ سره ملتیا وکړه تر راتلونکي خپرونې مو پر لوی او بخښونکي خدای ته لاس سپارو الله مو مل وخت مو په خیر مظلومانو کور دا د شهیدانو کور دا د شهیدانو کور دا هیواد ځپلی دی دا